د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې څه باندې 120 هلکانو او انجونو د اسدیه عالي دارالعلوم کې د 14 ټولګي په بشپړولو سره د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د اسدي دارالعلوم د تفسیر او حدیثو ډپارټمنټ امیر وایي د تحصیلي دورې بشپړولو وروسته له دې مرکز څخه 43 هلکانو او 4 انجونو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. تعداد 43 تن از طبقه ذکور داشتیم و به تعداد 84 تن از طبقه اناث از صنف 14 فارغین داریم که در مجموع تعداد فارغین صنف 14 ما به 127 تن میرسد. همدارنګه یو شمیر فارغو کسانو په دې مرکز کې د زده کړو غوره کیفیت څخه خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د اسلامي زده کړو پراختیا لپاره هڅې وکړي. اهداف ما به آینده همین است که ما باید بر راستای علم دین، بر راستای شریعت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، بر راستای مذهب باید ما خدمت بکنیم، رفتار بکنیم. ماشاءالله درس‌ها بسیار به صورت خوب با بسیار موفقیت ما پیش بردیم و در آینده ما می‌خواهیم که از رخصت شدیم در آینده در جامعه باید یک جا خدمت خوبی داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې اسدیه دارالعلوم په 1415 لمریز کال کې جوړه شوه چې هر کال 12 او 14 پاس کسان فارغوي. د بلخ ولایت د سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د طبیعي پیښو پر وړاندې بشپړ تیاری لري. دوی وایي که چیرې حالت اضطراري کیږي کولی شي چې 200 کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي. د بلخ ولایت د سرې میاشتې ټولنې رئیس په یاد ولایت کې خپلو وروستیو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې د سره میاشتې ټولنه په یاد ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو او سیارو ټیمونو په لرلو سره همدارنګه او هغه کورنۍ چې طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي د مرستو رسولو په برخه کې خپل مسؤلیت په صادقانه توګه مخته وړي. دا په ډیرو بخشونو کې کار کوي، لکه څنګه چې د حوادثو په بخش کې کار کوي، همدا رقم د صحت په بخش کې هم خپل ملت ته په وړیا ډول باندې خدمتونه وړاندې کوي. او صحت په بخش کې مثلا خصوصا لکه هغه ماشومان چې هغه د زړه په سوري باندې اخته دي نو د هغوی په وړیا ډول باندې د افغاني سرې میاشتې ټولنه تداوي کوي. د دې ټولنې مسؤلان زیاتوي چې یتیمو ماشومانو او کونډو ښځو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړي او د دې بنسټ تر چتر لاندې فعالیت کوي. د سرې میاشتې ټولنې رئیس زیاتوي که چیرې اضطراري حالت رامنځته کیږي نو دوی د 200 کورنیو لپاره د اړینو بشري مرستو رسولو بشپړه آمادګي لري. الحمدلله په بلخ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د اضطراري حالت لپاره د 200 کورو لپاره موږ کامل آمادګي لرو. که الله مکړه په کومه ولسوالۍ کې په کوم ځای کې په کومه ساحه کې سیل راځي یا الله مکړه زلزله راځي نو موږ د 200 کورنیو لپاره کامل آمادګي لرو. د افغان سره میاشتې ټولنې مسؤلان وایي ټول فعالیتونه په شفاف ډول د تعصب او قوم پرستۍ پرته په صادقانه توګه مخته وړي. د مزار شریف ښاروالۍ د 8 ناحیې مسؤلین وایي چې د ځینو همکارو ادارو په مرسته یې د دشت شور کانال دواړو غاړو ته د کیندلو چارې پیل کړي چې په ترڅ کې یې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او دغه راز یې د دشت شور عامه کانال له کثافاتو پاک کړی دی. د 8 ناحیې امر صفت الله صادقي وایي چې د یوې نادولتي مؤسسې په مرسته یې د دشت شور د سړک دواړو غاړو ته د هاشمي ښارګوټي څخه د کانال کیندلو چارې پیل کړي دي چې سلګونه کارګرانو ته یې د کار زمینه برابره کړې او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ معاش ورکول کیږي. کانال عمومی در شور ما در ما پاک میکنیم. این کانال پیشنهادش به خاطر دادیم که خیلی پر هستن و همو دفتر چیز کردن گفتن که ما خودی ما پاککاری میکنیم انشالله هر چقدر مصارف که میایم. یک پروژه خویست که کانال ما را بخیر پاک میکنه و پروژه‌ای که فعلا در کار است پروژه‌ای به نام هاشمی که تقریبا 1200 متر سرک ما را جغل اندازی میکنن و 422 نفر روزانه و کار میکنن. نوموړي زیاته کړه دوی خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې بوخت دي او تل هڅه کوي چې د باران په موسم کې د دشت شور په عامه کانال کې د کثافاتو د راټولیدو مخه ونیسي تر څو چټلې اوبه عامه سړکونو ته پورته نشي چې د استوګنې د کورونو د ویجاړېدو لامل ګرځي. دفتر یونپس برای ما فعلا گفته که ما 30 پروژه در ناحیه 8 در نظر گرفتیم که فعلا اوکی هستند.
پروژه اولی نمی کانال است که تقریبا 3 الی 4 کیلومتر مسافت داره نمی کانال عمومی ما. و دوم پروژه چیز هستن بعضی سرکای عمومی که پیاده‌روایشان چیز هستن خامه هستن ایره پخته کاری میکنن بخیر. د مزار شریف ښاروالۍ د اتمې ناحیې مسؤلینو د دې ناحیې له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې تل دې د دې سیمې په لارو کې د کثافاتو د ایښودلو په مخنیوي کې د یادې ناحیې له مسؤلینو سره جدي همکاري وکړي او د دغه کانالونو په پاک ساتلو کې دې له احتیاطه کار واخلي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا ښې چارې.